د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر عزتمند اورېدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ټرامپ د بګرام په اړه به ډېر ژر خبرې وکړو. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرامپ د بګرام هوایي اډې په اړه د ځانګړي وخت له ښودلو پرته اعلان کړی چې ډېر ژر به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان په اړه د چین، ایران، پاکستان او روسیې څلور اړخیزه ناسته. په دې ناسته کې په افغانستان کې د پوځي اډو بیا پر ځای کول د سیمې د سولې او امنیت لپاره زیانمن او ورسره مخالفت ښودل شوی دی. او په پنجاب کې تر 3000 ډېر ښوونځي د سیلابونو له امله ویجاړ شوي. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرامپ د بګرام هوایي اډې په اړه د ځانګړي وخت له ښودلو پرته اعلان کړی چې ډېر ژر به په دې اړه خبرې وکړي. نوموړي تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د څو اجرایي فرمانونو د لاسلیک پر مهال ویلي امریکا به د افغانستان او بګرام په اړه هم خبرې وکړي. ټرامپ زیاته کړې چې په خپله لومړۍ دوره کې د پوځ بیا ورغوه، خو د جو بایډن ادارې د پوځ یو شمېر تجهیزات په افغانستان کې پرېښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټرامپ له افغانستان څخه د امریکا وتل د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرموونکې ورځ بللې او ټینګار کړی چې د بګرام اډې بیرته ترلاسه کول د ده اجنډا یوه مهمه برخه ده. نوموړي څو ورځې وړاندې هم په لندن کې د بریټانیا د لومړي وزیر سټارمر سره په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي چې موږ هڅه کوو د بګرام هوایي اډه بیرته واخلو، خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له العربیه سره په مرکه کې ټینګار کړی چې بګرام د افغانستان خاوره ده او افغان ولس به د خپلې خاورې په یوه برخه کې د بهرنیو ځواکونو شتون هم ونه مني. ایراني چارواک خبرداری ورکړه چې د بګرام هوایي اډې ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل به د سیمې هیوادونو له جدي ګواښ سره مخ کړي او د ناامنۍ هسته به رامنځته کړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي غړي ویلي چې واشنګټن په بیړه له افغانستانه په وتلو مات شوی او اوس غواړي بګرام ته په بیرته ستنېدو سره خپله ماته جبران کړي. د نوموړي پر وینا بګرام یو جیوستراتیژیک اهمیت لري او د امریکا لپاره د روسیې، چین او ایران پر وړاندې د خنجر په څیر عمل کوي، هغه موضوع چې بیجینګ او مسکو اندېښنې پارولي دي. نوموړي همداراز ټینګار کړی که کړکېچ زیات شي سیمه ییز هیوادونه به د امریکا پر ضد نوي پړاو ته دننه شي او بګرام ښایي د امریکا سرتیرو په هدیره بدل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوې چې ډانالډ ټرامپ د بګرام د بیرته نیولو هڅه اعلان کړې، خو اسلامي امارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په تړاو هیڅ ډول معامله نه کوي. د پاکستان د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ډیری افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي او ځینې روغتونونه هغوی ته د طبي خدماتو له ورکولو ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم راتلونکې اونۍ له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړی دی. ډیری افغان وګړي د بېلابېلو دلایلو له امله خپل هېواد پرېښود او ایران او پاکستان ته ولاړل، خو د هېوادونو ته رسېدل د ځینو لپاره خورا ستونزمن او هغوی باید له زرګونو سختیو لارو تیر شي څو خپلو موخو ته ورسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له هغو راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې ګڼ شمېر افغان کډوال ناروغان د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې روغتونونو ته نه ورځي. راپورونه ښیي ان یو شمېر روغتونونه د هغو افغانانو درملنه نه ده منلې چې ویزه نه لري. د یاد کمیسیون په وینا د دې وضعیت تر ټولو اندېښمنونکې برخه دا ده چې ان امیدوارې ښځې چې بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري له ډاره مرسته غوښتلو ته زړه نه ښه کوي. یاد کمیسیون ټینګار کړی چې د روغتیایي خدماتو نه وړاندې کول د بشري کرامت ښکاره نقص دی او د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو بشري حقونو له ژمنو سره په ښکاره ټکر کې راځي. په ورته وخت کې د ایران د تهران والي په دې وروستیو کې د دې ښار کارګرانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو لپاره په خپلو فابریکو کې د کار زمینه برابره کړي نو د سختو جزاګانو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړې چې د روان کال له پیل وروسته تر اوسه 1,400,000 افغان کډوال له دې هېواد څخه ایستل شوي دي. کسانی که بالاخره ناآگاهانه شاید جهل قانون به اینها اسکان میدن مخاطب ما هستند، کسانی که به کارگیری میکنن در مراکز مختلف
از نیروی کار اتباع، خب اتباع غیرقانونی اینها مخاطبین ما هستن که حتما به قانون تمکین کنن، مجازات های لحاظ شده. قطعا کسانی که در واقع بخوان اتباع غیر مجاز به کارگیری بکنن، مراحل قانونی طی نکنن، اینا برخوردها و مجازات‌های در قانون پیش بینی شده که از طریق وزارت کار گشت‌های مشترکی که توسط دستگاه‌های مربوطه انجام گرفته روزانه رصد میکنن، پیگیری میکنن و قطعا با کسانی که به اتباع خارجی غیر مجاز اسکان و اشتغال در واقع شرایط اشتغال رو فراهم میکنن حتما برخورد قانوني انجام میگیره. د کډوالو شنونکي وایي د کوربه هیوادونو چلند له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو خلاف دی. جلوگیری از ارائه خدمات درمانی به پناهجویان و به ویژه زنان باردار برخلاف حقوق بشر و کنوانسیون‌های 1951 پناهندگان است و تعهدات بین‌المللی پاکستان را نقض می‌کند. این اقدامات زندگی بسیاری از افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و با اصول انسانی در تضاد است. پاکستان باید فوراً دسترسی خدمات را برای این افراد هرچه سریعتر تضمین کند. این کارشان خلاف کنوانسیون بین‌المللی و خلاف کرامت انسانی هست. به معنای انسان کشی هست که مرگ انسان است. لطفاً یک قسمت باید توجه شود. سفارت افغانستان در پاکستان و جامعه جهانی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی یک قسمت توجه بکنن و لطفاً جدی پیگیری بکنن. په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر په تازه څرګندولو کې ویلي چې ټول افغان وګړي باید له دې هیواد څخه وشړل شي. تېره ورځ 6982 کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اتیامې غونډې په څنډه کې د چین، ایران، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو څلور اړخیزه ناسته ترسره شوه. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان د یو خپلواک، یو موټي او باثباته هیواد په توګه ملاتړ اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه پاک پاتې شي. استازو د اغېزمنو سیمه ییزو نوښتونو د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره د اقتصادي تعاملاتو پر دوام ټینګار کړی دی. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو کچه لوړه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د پراخ او هر اړخیز سیاسي نظام رامنځته کول اړین دي څو د ټولنې د ټولو قشرونو غوښتنې او ګټې پکې منعکس شي. همدارنګه وزیرانو څرګنده کړې چې د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي او په دې هیواد یا شاوخوا کې د پوځي اډو بیا ځای پر ځای کول د سیمې د سولې او امنیت لپاره زیانمن دي چې دوی په کلکه مخالفت ورسره لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې په ترکیه کې د سیمه ییز حکومتونو شپږم نړیوال کانګرس د کرنې په برخه کې د ګډې همکارۍ د رامنځته کولو، د سیمه ییزو حکومتونو ترمنځ د تجربې تبادلې او د غړو هیوادونو د علمي، اقتصادي او سوداګریز ظرفیتونو د معرفي کولو په موخه ترسره شو. د چارواکو پر وینا په ترکیه کې د افغانستان اسلامي امارت د سوداګرۍ دفتر مشر سعید حماد هاشمي په دې پروګرام کې ګډون کړی و او له ترکي چارواکو سره یې رغنده غونډې ترسره کړې وې. کرنې په برخه کې د حکومتونو شپږم نړیواله کنګره د ترکیې په کوربه‌توب ترسره شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو خبر ورکړی چې د کرنیزو ښارونو شپږم نړیوال کنګره د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر په میاشت کې د ترکیې د ارزروم په ښار کې ترسره شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وایي په دې پروګرام کې د افغانستان اسلامي امارت د سوداګریز اتشه دفتر مشر سید حماد هاشمي ګډون کړی و او د ترکیې له لوړپوړو چارواکو او شخصیتونو سره یې رغنده لیدنه ترسره کړې ده. این کنگره با حضور شاروالها، مقامات دولتی، اتاقهای تجارت و شخصیت‌های علمی و تکنیکی از کشورهای مختلف دایر شد و هدف آن ایجاد همکاری‌های مشترک در عرصه زراعت، تبادل تجارب میان حکومت‌های محلی و معرفی ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و تجارتی کشورها عنوان گردیده است. د ښاغلي جواد په وینا د دې کنګرې په ترڅ کې د افغانستان، ترکیې او د دې انجمن د غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا موضوع هم تر بحث لاندې راوستل شوې ده. و پیشنهاد همکاری میان مراکز علمی دو کشور، معرفی تولیدات زراعتی و باغداری افغانستان و افزایش صادرات به ترکیه و کشورهای عضو و استفاده از ظرفیت‌های بندری شهر آردو برای تقویت تجارت دوجانبه و تمرکز برای ایجاد روابط مستقیم میان اتاقهای تجارت افغانستان و ترکیه، فراهمسازی زمینه برای صادرات محصولات زراعتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش زراعت نیز تبادل نظر نمود.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په وینا په دې کنګره کې ګډون او اغیزمنې لیدنې د افغانستان اسلامي امارت د سوداګریزې اتشه دفتر لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه او د هیواد د ملي ګټو لپاره په زراعت او سوداګرۍ کې یوه ارزښتناکه موقع ګڼل کیږي. د پنجاب د پوهنې وزیر رانا سکندر حیات ویلي د وروستیو سیلابونو له امله په دغه ایالت کې تر 3,000 ډېر ښوونځي ویجاړ شوي چې د زرګونو زده کوونکو تعلیم یې سخت اغېزمن کړی دی. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له استازي پرنیل سره د لیدنې پر مهال ترسره کړي دي. د پوهنې وزیر زیاته کړې چې د حکومت لپاره د ښوونځیو بیرته رغول یو ستر لومړیتوب دی او د دې برخې لپاره به له نړیوالو شریکانو څخه مرسته وغوښتل شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ لوی درستیز د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي. د رسنیو د راپور له مخې دغه لیدنه اول آفیس په خونه کې ترسره شوې او شاوخوا 1 ساعت او 20 دقیقې دوام کړی دی. تر اوسه د دې ناستې جزیات نه دي په ډاګه شوي، خو د غونډې له پای ته رسېدو سره سم شهباز شریف له واشنګټن څخه بیرته نیویارک ته روان شوی څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله وینا وړاندې کړي. عزتمن لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه وخت، ښه شیبې، ښې چارې.